د کهانۍ شروعات د لویدیځې ورجینیا د یو خیریه نه کیږي چیرې چې د هیلووین په ورځ خلک د غرونو موسیقۍ ته ځي. یوې خبریالې د دې خبرې راپور راټولوه او په دې جشن کې خلک د ویرونکو او عجب غرونو په منځ کې ګرځي. دا خبر راټولولو وروسته کلین وقفه اخلي او منډې وهي او د منډې وهلو پر مهال هغه نه پوهیږي چې هغه ځنګل ته تللې ده او بیا ساوت د هغې مخې ته راځي. هغه په هغې باندې خندا کوي ځکه چې هر څوک د جشن لپاره په ورته جمو کې وو مګر هغې د جشن لپاره کومې خاصې جمې نه وي اغوستې. کلین نه هغه ځایه تیره شي د لږ لرې تګ وروسته هغې ته یو بل کس راښکاره شي خو په حقیقت کې دا تر ټولو خطرناک وي. خو د لږ لرې تګ وروسته هغې ته یو ادمخور مخې ته راشي د کلین په مخ کې ولاړ وي. کلین هغې ته مخامخ ګوته نیولې وي. په دې وخت کې هغه ترې ګوته پرې کړي. کلین له هغه ځایه وتښتي او بیا یو سړی د هغې مخې ته راشي چې د هغې سره مدد کوي او هغه سړی بل څوک نه بلکې مینارډ وي. هغه د هغې د مدد لپاره چل جوړوي. هغه یو ادمخور دی او د انسان وژلو وروسته هغه دغه انسان خوري. هغه د پخوا په شان خپل کیبین ته ځي او د کلین جسد پرې کوي. دوی درې واړه په ویره کې ژوند کوي. له دې وروسته موږ ته 15 کالج ملګري ښودل کیږي او هغوی هم د غرنۍ سیمو ته روان وي. په لاره کې مینارډ د دوی د موټر مخې ته راځي او د هغه د بچ کولو له وجې د هغوی موټر د ونې سره ټکر کوي او مینارډ داسې ځان ښایي لکه په موټر چې لګېدلی وي. خو بیلي چې د موټر چلوونکی و ده وویل چې موټر هغه ته نږدې شوی هم نه دی. بیلي چې د هغه خوا ته ورغی نو هغه ادمخور په هغه باندې برید وکړ. په هغه ادمخور باندې درې واړو د وهلو شروع وکړه. دوی په جنګ کې لګیا وي. د پولیسو افسران شریف انجلا او مرستیال بیګز هلته راځي. انجلا ټول نیسي او له ځان سره یې وړي او مرستیال بیګز ته وایي چې د ټو ټرک ته رسېدو پورې هلته پاتې شي او هر څومره ژر چې دا خلک لاړ شي دوی درې واړه په مرستیال برید کوي او هغه ووژني. او د پلټون په جریان کې انجلا پوهیږي چې مینارډ یو مطلوب مجرم دی چې په اړه یې هغه لوړپوړي چارواکي ته خبر ورکوي چې دوی ورته وایي چې سهار هلته راشئ او هغه ونیسئ. په کوم کې چې مینارډ هغې ته وایي چې هغه به تر سهاره ژوندی پاتې نه شي. په ښار کې ټول خلک د غرونو جشن ته تللي وو او ټول ښار خالي وو ځکه چې هغه جشن په غرونو کې وو. هغه درې واړه ادمخورانو د خپل لرۍ په مرسته د ټلیفون سیګنل برج ختم کړ او کله چې دا حالات پیښ شول د موبایلونو سیګنل یې ورکې شوې. دې وروسته دوی د بجلۍ فابریکې ته ځي او هڅه کوي چې هلته بجلي پرې کړي. خو په دې وخت کې امنیتي ساتونکي دوی ویني او هغه د بجلۍ په تارونو کې بندوي او په بده توګه یې وژني چې له امله یې دوی موخه پوره کیږي یعنی بجلی هم پرې کیږي. انجلا هڅه کوي چې نور پولیسو افسرانو سره اړیکه ونیسي خو هر څوک په جشن کې مصروف وي. د ملي ملګری بهر ځي چې هغې ته خواړه ورکړي. یو ادمخور د ده تر شا راځي. هغه غواړي چې له هغه ځایه وتښتي او خپل ژوند وژغوري خو په پای کې هغه ادمخور هغه ونیسي او ویې وژني. ګرانو دوستانو دا زموږ د نن ورځې کهاني. که دغه کهاني ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي دغه ویډیو در سره لایک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا راکړئ ماته اجازه.